سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ او ښه وختونه به ولرئ. دوستانو دا ویډیو د هغو خلکو لپاره ده چې څوک د خپلې ښځې غلطیانې نورو خلکو ته بیانوي، یعنې خپلو ملګرو ته یې بیانوي. په همدې اړه تاسو سره یوه ډیره له پند نه ډکه قصه شریکوم، په دې هیله چې ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. کیسه کوونکی وایي چې یو عربي خپلې ښځې ته طلاق ورکو. څه خلک هغه ته راغونډ شول او دا پوښتنه یې ترې کوله چې تا خپلې ښځې ته ولې طلاق ورکو. ده ورته وویل چې زما ښځه لا اوس په عدت کې ده او هغه به زما کور کې عدت تیروي، نو د دې لپاره که زه د هغې عیب تاسو ته بیان کړم نو دا ښه خبره نه ده. خلکو انتظار وکړو تر دې پورې چې د هغې عدت ختم شو، نو بیا دا خلک دوباره راغلل او دې سړي ته یې وویل. هغه ورته دوباره وویل که زه د دې ښځې په باره کې څه خبرې وکړم نو په دې باندې به د هغې شخصیت ته نقصان ورسیږي او بیا به هیڅ سړی هم هغې سره واده کولو ته غاړه نږدي. خلکو بیا انتظار وکړو تر دې پورې چې د دغه ښځې په بل ځای کې واده وشو. خلک بیا راغونډ شول او د ده نه یې پوښتنه وکړه چې تا ولې خپلې ښځې ته طلاق ورکړی دی. دغه عربي ورته وویل اوس خو زه تاسو ته بالکل د هغې هغه عیب نشم بیانولی، ځکه چې دا د هغې عزت او مروت تقاضا ده او هغه زما لپاره اوس یوه پردۍ ښځه ده او زه هیڅکله نه غواړم چې د پردۍ ښځې په باره کې خبرې وکړم، نو زه به خپله ژبه بنده وساتم. دوستانو که موږ وګورو نو نن سبا ډیر خلک د خپل کور رازونه خپلو ملګرو او دوستانو سره شریکوي چې ما نن په کور کې داسې وکړل یا مې هغسې وکړل یا زما ښځه دا غلطیانې کوي هغسې کوي. دوی به دا فکر کوي چې ممکن زموږ دوستان موږ سره همدردي وکړي، خو داسې نه ده. هیڅکله هم د خپل کور رازونه خلکو ته نه وي بیانول پکار. اسلام هم له دې نه منع کړې ده. دوستانو په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو لپاره ګټوره تمامه شوې وي. مهرباني وکړئ که خوښه شوې مو وي نو زموږ د چینل نه خپل ملګرو سره شریکه کړئ چې نور دوستان ترې هم څه زده کړه وکړي او دا ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.